السلام علیکم ګرانو دوستانو، لطیف مهربان یم. بیا هم ستاسو خدمت کې یم په دې امید چې تاسو به ټول جوړ روغ او ارام اوسئ. نننۍ ویډیو چې زه تاسو سره کوم ملګرو دا دی بعضو ملګرو په هیله باندې چې دوی موږ نه په میسیجو کې ما هیله تقاضا کړې وه چې تاسو مونږ ته دا طریقه راوښیئ. نو دې لپاره چې تاسو دې طریقې سره اشنا شئ چې څنګه خپل فیسبوک پروفایل یا خپل فیسبوک آی ډي یا خپل فیسبوک اکاونټ مونږ فیسبوک پیج ته تبدیل کړو یا هغه ته واړوو. تر دې مخکې چې زه تاسو ته طریقه ووایم له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ، ورسره که یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ نو زه به منندوی یم. ښه ګرانو دوستانو، راځو دې ته چې یعنې څنګه مونږ کولی شو خپل فیسبوک اکاونټ یا فیسبوک آی ډي تبدیل کړو فیسبوک پیج ته. دا که تاسو لیدلي وي بعضې ملګري داسې ملګري وي د مونږ چې پیجونه یې چې دي وبخښئ اکاونټ چې دی فالوور زیات لري، یعنې 10,000 یا 20,000 یا 15,000 فالوور لري او 15,000 فرینډ نه خو تاسو پوهېږئ چې زیات فرینډ نه شو موږ او تاسو لرلی. نو دې لپاره تاسو ته بعضې ملګرو هیله کړې چې نو اوس موږ خپل څنګه دغه آی ډي پیج ته تبدیل کړو. صحیح دی؟ دې لپاره خو تاسو په اول خپل اکاونټ ته لاګین کېږئ. اکاونټ ته چې لاګین شوئ هغه نه بعد به تاسو دلته چې راغلی ګورئ دلته به راځئ دغه پورته یو آر ال یا پورته دا کوم لینک چې دی دغه https:// صحیح شو بیا www.facebook.com/ څه شی به ورته وایي څه شی به لیکئ create صحیح شو /create بیا / بخښنه غواړم چې څه شو ګورئ / اول کې څه شی pages صحیح شو بیا /create بیا /migrate صحیح شو دا به ورته ولیکئ. دا هم چې ولیکل ګورئ دلته به چې ورته لیکئ pages /create /migrate دا به څه وکړو موږ او تاسو انټر کړو. ګوره دا هم چې انټر کړو موږ چیرې رالو موږ رالو دې ته دلته لیکلي وي do more with pages یعنې له صفحو سره تاسو ډېر کارونه کوئ. صحیح دی؟ دغه کارونه موږ کولی شو. ګوره go public reach more people track useful info make money یا پیسې ورسره وګټئ. دې لپاره به اول موږ کار څه کوو موږ به اول دلته کلیک کوو په get started باندې. صحیح شو get started باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو وګورئ دلته د چپ لاس ته که تاسو وګورئ موږ څلور مراحل لرو. دا څلور مراحل هم چې تېر کړه هغه نه به څه کېږي موږ دغه اکاونټ تبدیلیږي فیسبوک پیج ته. اوس تاسو درته وایي چې تاسو اول کې موږ ته دا ووایئ چې تاسو پیج د څه شي باره کې دی. ویډیو کریټر یې تاسو ویډیوګانې جوړوئ پبلیک فګر یې یعنې تاسو به هماغه جامعه کې چیرې چې اوسئ تاسو هلته مشهور یې ارټسټ یې هنرمند یې دغسې نور شیان. وګورئ چې زه دلته ورته لیکم چې زه څه شی یم زه به ورته ولیکم چې زه ژورنالست یم. صحیح دی؟ زه به ورته ژورنالست انتخاب کړم. دا مې چې انتخاب کړو تاسو به څه کوئ نیکسټ ته به ځئ. وګورئ نیکسټ ته چې راغلئ دا خپله دوم اپشن ته راغلئ. دلته څه درته وایي دلته وایي دې اکاونټ سره زه څومره ملګري لرم 2265 نفره یې ما ملګري دي دلته. اوس دا څه وایي دا وایي تاسو آیا غواړئ چې تاسو کوم صفحه چې ده دغه اکاونټ چې صفحې ته تبدیلوئ یا پاڼې ته تبدیلوئ دغه ملګري مې وي در سره که نه وي فرض که تاسو انسلکټ آل کوئ هلته څه شی راځي هېڅوک د تاسو ملګري نه تاسو ته نه راځي. که فرض که تاسو سلیکټ آل کوئ بیا به دغه 2265 نفره به لایک راځي ورسره به دغه 4 نفره چې ما فالو کوي دا به هم لایک راځي. دا به څه شی وکړئ تاسو نیکسټ کلیک کوئ. نیکسټ مې دې کې کلیک ګوره هلته څه وایي دلته وګوره ما ویډیوز یا فوټوز ما فکر نه کوم چې دې اکاونټ ته خپل اپلوډ کړی وي. صحیح شو دلته که تاسو چیرې ویډیو یا فوټوز یا البمز کې ولرئ بیا څه کوي ځي هغه پیج ته هم انتقالوي. دا بیا به نیکسټ ورته وایي. نیکسټ مې ورته ګوره دا آخري سټپ دی. دلته څه شی درته وایي کټګري مې شوله ژورنالست 2265 فرینډ او 4 فالوور او دې نه بعد چې کوم ریکویسټ ما خلکو ته کړی که هغه اکسپټوي هغه راته نه حسابوي. صحیح دی؟ دا به څومره کېږي دا به ما لایک راځي او دا 0 ویډیوز
0 فوټوز ان 0 البم. دا تصاویر یا ویډیوګانې یا د تصاویرو البم زه نه لرم دې لپاره او هغه نشته. فقط څه شی به کوئ کریټ پیج به کلیک کوئ. کریټ پیج مو کلیک کړ د یوې دقیقې نه تر 10 دقیقو پورې تاسو وخت نیسي. دا چې وخت یې ونیو هغه نه بعد بیا به تاسو ته نوې صفحه راځي. نوې صفحه چې راغله په دغه منطقې کې دلته وګورئ دغه منطقو کې به څه وي یو آپشن به درنه په نامه دی پبلش پیج. پبلش پیج به تاسو څه کوئ کلیک کوئ به هم چې کلیک هغه نه بعد به صفحه څه کېږي صفحه تاسو تبدیلیږي پیج ته بیا تاسو د اکاونټ هم پاتې کېږي او صفحه هم پاتې کېږي. صحیح دی. دلته وګورئ ما خپل پخوانی اکاونټ همدغسې کړی دغه دی تاسو وګورئ دغه ما اکاونټ دی او دغه پیج ته تبدیل شوی دی. تاسو وګورئ وبخښئ ملګرو چې لږ انټرنټ مې ضعیفه دی. وګورئ دغه ما اکاونټ و دا 14 نفره ما سره فرینډ و نو دا څه وکړم ما تبدیل کړ. ګورئ په 23 د اګست باندې دا ما تبدیل کړی دی. دا ګورئ دلته راغی هم پیج راغی اب څه شو زما اکاونټ دی دا زما اکاونټ دی دا هم باقي پاتې اکاونټ هم زه کولی شم چې کار وکړم او پیج ته هم زه کولی شم چې کار وکړم. ګورئ څه راته ښیي 14 لایکه 14 نفره ما سره فرینډ و همدغه 14 نفره ټول کنورټ شول د ما لایک ته یعنې ما خپل اکاونټ کې چې ما سره 14 نفره فرینډ هغه تبدیل کړ دلته راغله ماته 14 لایکه. نو په دې هیله دوستانو چې تاسو په دې پوه شوي چې څنګه خپل اکاونټ فیسبوک صفحې ته تبدیل کړئ. نو په آخر کې له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان فیسبوک پاڼه مې هم لایک کړئ تر څو چې کوم ویډیوګانې اپلوډوم له هغه نه تاسو وخت سره خبر شئ. نو که تاسو کوم پوښتنه یا کوم نوی شی په ذهن کې لرئ تاسو کولی شئ ما ته په فیسبوک کې مې میسج کړئ یا هم په ویډیو لاندې کامنټ کړئ هر شی چې تاسو لرئ او زه به دغه د پیج د اکاونټ د تبدیلولو و پیج ته د دې لینک به هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره شریک کړم. تاسو کولی شئ د هغې لاندې به ډېر په اسانه باندې خپل اکاونټ فیسبوک پیج ته تبدیل کړئ. نو تر راتلونکي ویډیو پورې د تاسو ټول په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.